Muslim English Language Institute. Dialogue 2. محاوره دوم محاوره Daily activities. فعالیت‌های روزمره ورځنی فعالیتونه What are your daily activities? فعالیت‌های روزانه چیست؟ ورځنی فعالیتونه دې څه دي؟ I wake up early in the morning at 6 a.m. من ساعت 6 صبح از خواب بلند میشم. زه د سهار 6 بجې له خوبه پاڅیږم. What do you do first? ابتدا چی کار میکنی؟ لومړی څه کار کوي؟ I take ablution and offer my prayer. من وضو میگیرم و نماز را ادا میکنم. زه اودس او لمونځ کوم. When do you have breakfast? چه زمان صبحانه میخوری؟ سهارنه څه وخت خوری؟ I eat breakfast at 7 a.m. من ساعت 7 صبحانه صرف میکنم. زه سهار 2 بجې سهارنه خورم. When do you go to school? چه ساعت به مکتب میروی؟ ښوونځي ته څو بجې ځې؟ I go to school at 8 a.m. من ساعت 8 صبح به مکتب میروم. زه د سهار 8 بجې ښوونځي ته ځم. Do you go to school every day? آیا هر روز به مکتب میروی؟ آیا هر ورځ ښوونځي ته ځې؟ Yes, I do. بله، هر روز به مکتب میروم. هو، هر ورځ ښوونځي ته ځم. That's good. بسیار خوب. ډیر ښه. Thanks. تشکر. مننه.